د ګنا پیټ دی را پنکړ سرګردان دی کړم اے لاله دی دنیا ستړی ستومان دی کړم د ګنا پیټ دی را پنکړ سرګردان دی کړم اے لاله دی دنیا ستړی ستومان دی کړم تبلیغی جماعت د افغانستان مسئول شیخ صاحب علماء کرامو د افغانستان ټولو علماء کرامو مشرانو ځوانانو او د تبلیغی مبارک جماعت پلویانو او غړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نهایت خوشحاله یم چې نن د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د تبلیغي جماعت په اجتماع کې اشتراک کوم او د دغې پاکو انسانانو د احساساتو او ولولو سره د لوی خدای جل جلاله په دربار کې دعا کوو چې الله دې نور په افغانستان کې امن سوله او قراري راولي مشرانو د تبلیغي جماعت د مسؤلینو په مخ کې خبرې کول ځان ته دومره حق نه ورکوم خو دومره درته وایم چې تر هغه وخته پورې زه په نګران کې وم یا د دغې فاني دنیا په واک کې وم د دې اطمینان درکړم چې څه مې له وسه کېږي د تاسو په خدمت کې وم د تبلیغي جماعت لار د خدای لار ده آیات شریف ته چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه ته دې د خپل رب لارې ته خلک راوبوله په نصیحت وعظ او حکمت سره په توپ و ټانګ او په وژنو سره نه په ظلم سره نه په غلا سره نه په زور زیاتي سره نه په کنځلو سره نه په اخلاقو سره دا لاره هغه لار ده چې د پیغمبر علیه السلام اخلاق خلکو ته بیانوي د هغه کردار خلکو ته بیانوي او د اسلام هغه څیره خلکو ته بیانوي چې اسلام کې زور وحشت ظلم بربریت ناروا کړنې دا ځای نه لري اسلام د اصولو دین ده اسلام د قانون دین ده اسلام د سولې دین ده اسلام د عزت دین ده اسلام د ابرو دین ده او اسلام د سلامتیا دین ده زه فقط دغه یوه خبره بله کوم نور د تاسې وخت نه نیسم چې تاسې په ساعتونو ساعتونو شپو شپو باندې دلته د علماء کرامو وعظ او نصیحت ته غوږ نیولی من د داسې خوب پیغمبر او د داسې چا پیروان یو چې هغه وایي حدیث شریف مفهوم ده چې زه ویرېږم چې همسایه د تاسې سره په میراث کې شریک نه شي او دې همسایه ته یې دا شرط نه دی کړی چې دا د مسلمان کله چې میراث کې ګوره سړی سره خپل ورور خور اولاد مېرمنو دغه نږدې هغه شریک دي د وینې نشته نو کله چې د موږ پیغمبر علیه السلام دومره حق همسایه ته ورکوي یو مسلمان ته لارښوونه او هدایت کوي نو دا به د مسلمان په مسلمان څومره حق په دې کې شک نشته زه مخکې په دا دعا کې تاسو ټولو په چغو چغو وژړل او ما هم وژړل الله د نور په موږ او تاسې باندې رحم وکړي متاسفانه موږ د داسې همسایهګانو په منځ کې راګیر یو چې مسلمان همسایه ده ولې په ما باندې ارامي نه لورېږي مسلمان همسایه ده ما ته ماین رالیږي ما ته ځانمرګی رالیږي ما ته توپ رالیږي ما ته ټانګ رالیږي آیا موږ د هغه پیغمبر امتیان نه یو اسلام خو دا وایي چې د مسلمانانو تر منځ د مرض نه وي د دو ترمنځ د ډیورنډ نه وي د دو ترمنځ د پوله نه وي اسلام هغه دین ده چې وایي د مسلمانان ټول د یو قدر حیثیت لري او په دې بدن کې چې یو غړی په درد چې ټول بدن ورسره نارام وي
چې نن د نړۍ کفار امریکا 250 ملکونه سره یو کېږي خپل اتفاق یې جوړ کړی او د امریکا په نوم باندې د امریکا متحده ایالات اروپا د شلو نه زیات هېوادونه یو ځای کېږي او یو هېواد یې جوړ کړی یوه روپۍ ده یوې پاسپورټ ده نو په موږ مسلمانانو څه د الله قهر نازل شوی ده چې په مرزونو جنګ ده یو بل وژنو همسایه نه پېژنو بل نه پېژنو یا الله ته په موږ باندې نور رحم وکړې یا الله که موږ ګناهګار یو ته د موږ د پاکو مېرمنو باعزته مېرمنو د یتیمانو د کونډو د شهیدانو له برکته نور په دې ملک کې ارامي راولې ته د دغه مسلمانان چې دلته نن راغونډ شوي او یوازې د تا د رضا دپاره راغلي یا الله د دوی د برکته ته نور ارامي راولې په افغانستان یا الله دا د موږ د مسلمانۍ ذوق ده چې یو راجګېږو او بل مسلمان وزنو په اسلام کې ظلم نشته اسلام کامل دین ده یا الله ته موږ ته تېرېدنه وکړې یا الله ته موږ ته معافي وکړې دا هغه راپرېږدې چې خیر مو پکې وي او ته په افغانستان کې سوله آرامي او سوکالي راولې زیات وخت مو نه نیسم علما کرامو د زړه د تله یو دعا بیا له سره وکړئ مولوي صاحب را سره ناست ده چې الله د نور په افغانستان کې آرامي راولي الله د سوله راولي الله دې د تاسې پاک نیتونو له برکته دلته سوکالي راولي یا الله ته هم د نړۍ د اسلامي او کفارو هېوادو سره د سیالۍ سیال کې یا الله پاکه موږ خو د تا په لار کې په میلیونونو شهیدان ورکړي دي هغو د وینې د برکته نور آرامي راولي د قرضداران له قرض اخلاص کې یا الله پاکه که چیرې دلته مانه د مسلمانانو د خیر د دین او د ننګرهار د ولس د خیر دپاره کار نه اخیستل کېږي یا الله له دې چوکۍ مې راوغورځوې یا الله که زه خاص د دې ولس د خدمت د غدارانو د زورواکانو د مفسدینو د غرونو د تالار کوونکو او په مسلمانانو د ظالمانو د مقابلې دپاره راغلی یا الله ته مې مدد وکړې دا هغه راپرېږدې چې خیر پکې وي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين